الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. يا أيها الذين آمنوا او ایمان والو لا تقولوا راعنا موایې کلمه راعنا. نو دا یهود یو کلمه مشهور کړه په معاشره کې. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره بکین اصل ورته راعنا اوس لفظي معنا خود راعنا دا چې زمونږ لګ لحاظ وکړه، زمونږ لګ لحاظ وکړه، لګ وخت راکړه. صحیح خودوی به شیطانت پکې کو. نو دا راعنا کې دا عین باندې کومه کسره ده زیر دا به لږ اوږد کو. نو راعینا به جوړ شو. څه به جوړ شو؟ راعینا. دا راعینا معنا دا چې غوځ مونږ شپونه او شپون وای، شپون وای اشپانه دا چوپان انا دا توهین لپاره. صحیح. اوس دا راعینا لفظ کې خو قباحت نو، خو دوی استعمال په غلط انداز کو او د دوی په دغه ترویج په اساس مسلمانانو په پیغمبر علیہ السلام نه کړه توجه او راعنا به ورته سره راعنا. نو الله تعالی وی رضی دا لفظ یې استعمالوي. صحیح. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لا تقولوا موای راعنا وقولوا وای انظرنا. نو دا به امتیاز وي. سبي امتیاز به چې اجتماع کې ناسي سوچ راعنا وای نو پته بلګي چې دا جوړي چې سو کنزور نہ وہی پتہ لگی دا مسلمان دے. واسمعوا اور خبرا وللکافرین عذاب علیم او کافران پار دردناک عذاب دے. ما یود الذین کفروا من اهل الكتاب نخخی آکسان چ کفر کرے دال کتابنا وللمشرکین عند مشرکیننا ينزل علیکم چې نازل کړي شتا سبحانه من خیر سخیر من ربکم د جانب د پروردگار تاسو نه. والله یختص برحمته الله تعالی خاص کوي پر رحمت خپل سره من یشاء واغه سوچ وی غواړي. والله ذو الفضل العظیم الله تعالی د لوی مهربانه مالک دی. ما ننسخ من آیه. اوس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام باندې به یو حکم نازل شو، سموده بعد به هغه منسوخ شو او بل براغه او منسوخ شو او بل براغه. یا یو حکم به الله تعالی ډیلی کا ټایم به ورکړي، ډیلی به ټایم به. نو مشرکانو او يهوديانو مسخره شروع کړې وې دا عجیب پیغمبر دی. نن د یو شی حکم کوي سباله د بل شی حکم کوي. نو الله تعالی وې دې کې حکمت. ما ننسخ من آیه نہ منسوخ کو مونگا ما ننسخ آغا چی منسوخ کو مونگا من آیت دس آیتنا ونن سے آیا مؤخر کو دا ناتی بخیر ملحا مونگا راتل کو پا بیتر دے او مثل آیا پا مثل دے. علم تعلم آیت نپوئے گی ان اللہ چی اللہ تعالی غلا کل شیئن قدیر پارسز بانے قادر دے. نو حکمت دا نسخ سو چې یو حکم براغه بیا به منسوخ شو. نو حکمت د نسخ نمبر اول داو، لومبنین حکمت د نسخ داو چې وړاندې حکم به مشکلو الله تعالی به آسان راولېږي. صحیح. دویم حکمت د نسخ داو چې وړاندې حکم دا به تمهید د دې حکم د پاره هغه حکم به تیاری وکړه ذهن به ولا جوړ کو. نو ورپسې به دویم حکم راغی په پټلای والے به ورواچو. خبره ذهن کې رااله. علم تعلم آیاتن پوئے گے ان او دریم حکمت پکې داو چې د حالات او تقاضا به اولا هغه حکم چې کوم وړاندې نازل شوی او ثانیا دا حکم چې دا اوس کوم نازل شو. ځکه حالات کې به چینج راغی. نو د چینج د وجه به شو حکم به بدل شو.
علم تعلم آیات نپوئے ان اللہ چتا کسر اللہ تعالی لہو ملک السماوات دد پہ اختیار کے رب بادشاہی د آسمانونو والارض دزمکے وما لکم اشترطا دپارا من دون اللہ پا مقابلہ دا اللہ کے من ولی سوک پروٹیکٹر ولا نصیر نمددگار ام تریدون آیا تاسو غواړی دا ان تسألو رسولکم چی تاسو غواړی پیغمبر قلنا کما آغا سیدنا کما سویل موسیٰ لکا سوال شو دا موسیٰ علیہ السلام نمخکر دینا موسیٰ علیہ السلام ناغی تقاضا اکڑا فقالو ارنا اللہ جہرتا وی خدای را تا مخفو خیا سو کرا سر خدای وی را تا مخفو خیا نوز بازی کارونا داسی چی دا اغی غفتن مناسب نی ما تاست دی باب کی لطیفہ ویلیوہ متا صدی باب کی لطیفہ ویلے وا چې یو فقیر د بادشاہ نه سوال کوي یو پیسې راک څو کړ یو پیسې نه بادشاہ له غوسه ورلا وی ته شرمېږي نه د بادشاہ نه دومره د کم تر شي سوال کې دا زما شان سره مناسب نه ده چې تعالی یو پیسې درکم ځکه د بادشاہ څه غټ شي غواړه ان هغه ورته بیا بادشاہي دی راک نو ورته وی داستا شان سره مناسب نشي درکم درل صحیح شو نو دا سوال د دوی شان سره مناسب نو چې د موسی علیہ السلام نه وغوښتل وی خدای راته مخ خایا سوګه خدای تعالی راته مخ خایا الله تعالی وی تاسو هم داسې کوي چې خپل پیغمبر نه هم داسې سوالونه شروع کوي لکه موسی علیہ السلام نه چې يهوديانو کول ام تريدونا آیا تاسو غواړئ ان تسألو رسولکم چې غواړئ د پیغمبر خپلنا کما آغا شان سویل موسی لکه غوښتنه شوې موسی علیہ السلام نه من قبل مخکې دی و کافران شوی خلک په ناجایز سوالونو باندې شو کافران شو ومن يتبدل الكفر اچاچ بدل کے واسطہ کفر بالایمان فزائد ایمان فقد ضل سواء السبيل نتاکک سرا دخطا کا برابر لارا ود کثیر من آل الكتاب غواری دیر د آل کتابنا سغواری لو یردونکم دا خبرا چی تاسو واپس کے من بعد ایمانکم پس د ایمان تاسو نا کفارن کافران وجود کی دا غواړي چې تاسو کافران جوړ شي حسدا من عند انفسهم دا وجد حسدنا چې دوی په ځل کې دي د دوی ځل کې دا حسد چې دوی ته ول خدای ایمان ورکړي نه غي دا غواړي چې تاسو هم ځان په شان کافران شي حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين پس دا هغه چې واضح شوی دا ان الحق حق فاعفو دا عفو معنا دا چې مخ ته واړه فعفو اگنور کدے وصفحو مختوارو حتی یاتی اللہ تردے چراتل کے اللہ تعالیٰ بے امرے پہ حکم پر ان اللہ علا کل شیء قدیر تاکہ صلی اللہ تعالیٰ پارسلبان قدرت لنوں کے دے واقیم الصلاة قائم کئی مزوات الزکاة ورکی زکاة وما تقدموا لانفسکم آغا چتا سوڑان دلے گئی دزانو پر پارا من خیر سخیر قیامت طرف تجدوه ممیبدا عند اللہ پنزد اللہ ان اللہ بما تعملون بصیر تاکہ سر اللہ تعالیٰ پاچتا سے عمل کوئے بصیرن ڈالے کتن کے دے عالم دے دے وقالو ادا یہودیان وی انصارا لن يدخل الجنتا چه ہرگز بنشی داخلی دے جنتا الا من مگر صرفاسو کان ہودن چوی یہودیان او نصارا یا نصرانیان نو دانا چکنی دا دا یہود عقیدر چی یا با یہود داخلی گی یا نصارا یا دا نصارا عقیدر چی یا با یہود داخلی گی یا نصارا ندی یہود عقیدر صرف یہود بداخلی گی ادا نصارا عقیدر صرف نصارا بداخلی گی تلک امانیهم دا صرف خواہشات دوی دی لیکن منگو دا صرف دخلی خبری دی حقیقت سره تعلق نشتا قل توتو آیا ہاتو برحانکم راوڑے دلیل خپل پا دے باب کی برحان مانا سا دلیل او دا برحان دو معنی دی یو دا چی دا برحان کے کم نون دے نا نون دا نون زائد دے نو چې زائد دی نو دا لفظ د برهتون نه دی ا د برهه معنا د قطع کټ کول نو برهان هغه دلیل ته وای چې جګړه کټ کی برهان کوم دلیل ته وای چې جګړه ختم کی نو داسې دلیل راړي چې هغه د جګړه او د ریزنګ د ارګومنت ختم کی یو او یاد ادا چې دانون زائد نه دی د نفس کلمې نه دی نو دا د برهنون نه دی بیا د څه نه دی
د برهنون نه د برهنون معنا هغه دلیل چې هغه شوده کی او بوب کی صحیح دا برهان مرسو دلیل قطعی یو او بل دلیل مبین قل هاتو برهانکم تووایا چې هاتو برهانکم را لیو دلیل کنتم صادقین کتا سرستنی دے خبر کې بلا او من اسلم چې چا سرندر کو وجو د مخبل الله الله تعالی تا وهو محسن احال دارے چې دې د اعلی درجه احسان کوونکو نو د اعلی درجه احسان د توحید عقیده ده نو د محسن معنا څه ده موحد فله اجر د پارا اجر د عند ربي پنځ درب د ولا خوف عليهم نبير دوی باندې ولا هم يحزنون بدوی فکر ملکيږي وقالت اليهود اوس د آیت تعلق آیت نمبر 1 یول سره وای چې آیت نمبر 1 یول اس کې دی ویل يدخل الجنه الا من كان يهودا او نصارى يهود وی یا به يهوديان داخليږي نصارا وی صرف نصارا دانه چې دای په دې اتفاق کې موږ دواړه به داخليږو ځکه چې دا آیت بعینه دغه تصور ذکر کوي چې دا کوم غوړي چې وقالت اليهود يهوديان وای ليست النصارى على شيء ندينا نصارى دا پیسې کې ندي دا نصارى دا پیسې کې ندي وقالت النصارى وای ليست اليهود على شيء دا يهوديان دا پیسې کې ندي وهم يتلون الكتاب حال دارے کہ دوی دوارا کتاب املولی کذالک قال الذین دغرنگ خبر کولا کسانو لا یعلمونا چی غین پویگی مثل قولے پا مثل دا قول دوینا کم کسان تے مراد دی دغ خبر کئی مشرکان دا مسلمانان و باقیش دا مسلمانان پا حس شیکی ندی دا مسلمانان فاللہ یحکم بینہم اللہ تعالیٰ با فیصلہ کئی مزد دوئے کے پروز دا قیامت فیما کانو فی اختلفون پاغشے کے چودوی چاہے کے اختلاف کولو ومن ازلمو انشتر ظالم ممن دا آغا چانا منع مساجد اللہ چھ دے ممنوع گردئی مسجدون دا اللہ تعالیٰ خلق ورطن پریدی مسجدون دا اللہ تعالیٰ تا خلق نپریدی ان یذکر فی اسمو چی یاد سی پدے کے نم دا اللہ وصفحا فی خراب یا کوشش کے پا خراب دے مساجدوں کے چدا خراب شنو خراب مانا چی دی کی دینداری نبی بی دینی بھی پکی دینداری نبی صرف سوشل گیدرنگ بھی پکی سوشل گی پکی سوش آغر سیف اللہ خان دارے دا سیف اللہ خان دا شاباش زرکوا تکم دائے برکاتہ ہو ومن ازلمون اشتر ظالم ممن داغ چانا منق مساجد اللہ چی منقی خلق دا مساجد دا اللہ نا نسنگے منقی ان یذکر فی اسمو چی آسی پدے چی نم دا اللہ وصحافی خراب یا کوشش کئی دے پا خراب دا مساجدوں کے نو خراب دا مساجدوں مانا دینداری پکی نکئی بیدینی پکی خوڑی دینداری پکی نکئی بیدینی لکہ ماتاوتا ہوئی سوشل گیدرنگ کی پکی چی دا سوشل سنٹر دے لکه منشو کلب دی نو جماعت نا مسجد نا کلب جوڑی حدیث کی راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ قرب قیامت کی زما امت بانے یو دور را روان دے مساجدهم عامرت وہی خراب عن ذکر اللہ کہ دی مساجد با د دیوالو او د چتو په اعتبار خ آباد وی خود اللہ د دین په حوالہ بانے بویران دی دینداری بنی پکی سب بنی پکی دیندار جمعہ مسجد دا اصل کے دیندارہ مرکز دی ومن ازلم ممن منع مساجد اللہ انشتر ظالم دا چانا منع مساجد اللہ چی خلق منع کئی دا اللہ تعالی دا مساجدنا وسعا فی خرابیا کوشش کئی پا خراب دا دے مساجدوں کے نو خراب دا مساجدوں کے مانا ہاں چی دینداری پکے نہ کئی بی دینی پکے خورول غواری دینداری پکے نہ کئی بی دینی پکے او حدیث کی راضی حضور علیہ السلام یو سل دیار لستے آیت پیغمبر علیہ السلام یو تفصیل حدیث علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے حضور علیہ السلام دا قیامت علامات ورتو خودل ورتو وی عزت تو خزل فی دولا
عزت تو خزل فیعو دولن چې کله قومي مال دا د پلار نیکه جایداد وګڼل شي خلک دا څه خوري لکه در پلار جاګیر شي قومي مال بیت المال قومي مال دا داسې خوري لکه څه لکه د پلار چې ورته میراث کې پاتې شي عزت تو خزل فیعو دولن والامانه مغنما امانت خلق دا سے خوري لکه غنیمت چې ورته ملاو شوی ستر خان داولی کو نمبر اول چې قومي مال د پلار جایداد غني امانت غنیمت غني زکات نقصان غني زکات څه غني نقصان غني او زکات مغرمن سلورم وتعلم لغير الدين ذکر کوي د دین د پاره نه د دنیا د پاره وتعلم لغیر الدين ذکر کوي څه د پاره د دنیا د پاره دین د پاره نه بس موجود نه خلق لګیای دنیا د پاره دي صحیح ده خلق ذکر کوي موږ سره سلو کسان ناشي دین د ذکر لپاره څو کسان ناشي سلو کسان اثر وخت د اسکول ته ورګه الته سوره خلق دي وتعلم لغیر الدين ذکر کیږي د غیر دین د پاره پنځم حضور علیہ السلام فرمایل وادنى الرجل صديقه واقصى اباه سړی د یار ډیر وفادار وي او د پلار سره جفاکار وي د پلار خبره په اثر نه کوي د چا خبره په اثر کوي د یار پرایورټي یار ته ورکړي د پلار په ځای صحیح ګرل فرند او بوای فرند د ډیر اهم دي سم مقابله کې د بوډا پلار مو واطاع الرجل زوجته او سړی د خزه تابعدار وي وعق امه او د مور نافرمان وي کان رئیس القوم ارذلهم د قوم رذیل سړی هغه د هغه رئیس وي رذیل سړی د هغه سي رئیس واکرم الرجل مخافه شر یو سړی ته عزت ورکول شي په دې وجه چې خسړې دی په دې وجه چې ناکار سړی ځان ته بچ کول غواړم عزت ورکوم سره پر بدمعاش سړی دی ځان ته بچ کول غواړم اکرم الرجل مخافه شر او حضور اسلام فرمایل وشربت الخمور شرابون اسکل شي برملا شربت الخمور الکحل اسکل شي پشکارا وکثرت الزنا زنا عام شي ولبست الحرير warm silk یو synthetic silk دا نه warm silk هغه د چینجی کم ریشم چې دي نارینا داغه اغوستن شروع کی سوې ورته ابریسم راسل کې بول نه یو دا کوم په عام چې سترونه کې ملاویږي سل کې طریقې دا هغه سل نه ده دا په سنټیټک دی ها وکثرت الاصوات فی المساجد جمعتونو کې شر او شور ډیر زیات شي خلک شور کوم نه درړي مسجدو ته راوړي اب یا غوځن چې امریکا کې وسیل ته الیکشنی هغه له عذاب دی وکثرت الاصوات فی المساجد او وی فرمایل ولغنا آخر هذه الامه اولها د دې امت رستنی خلق زما صحابه ته بدر دي چې دا خلق به د دې امت خلق به زما صحابه ته بدر دي بدر دی وای ورته حضور علیہ السلام فرمای فرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء چې کله دا شي نه تاسو کې شروع شي نو د اور او ویند بدر باندې راځي څنګه د اور باد بدر باندې راځي وزلزلتن زلزلې بدر باندې راځي مهلکه وخسفا زمکی بدر باندې کینی ومسخا خلیه بمروانی کی شکل بوما خرابی او بل حدیث حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ دا سیف اللہ خانو لیکن دغه اوس پرې بل شروع کړ حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ
هغه حدیث نقل کړي وی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ماته وی چې قیامت برازي اذا اماتوا الصلاة چې کله خلق مز مړکی چې مونږ مړکی د مړې دوه معنا ده یو دا چې کوي نه دویم دا چې کوي نه په وی په نه چې څنګه وکم مات ګډ مونږ نمبر 2 واضاعوا الامانه امانتونه ضایع کی امانتونه ضایع کوي نمبر 3 اکلوا الربا سود خوري سلورم استحلوا الكذب دروغ ورته جائز ښکاري دروغ وینا ورته روا ښکاري حلال ښکاري واستخفوا الدماء انسانان مړول ورته ډیر آسان کار ښکاري وینه تویول ورته دا سب خاص قدر قیمت او د دې دور کې ودا شی ده د انسان څخه قدر قیمت ده سړی چې چکن ذبح کوي نو او یو شعور ورته کېږي صحیح انسانان خلق مړي اس پته نه لري بمونه دي بد حال دی نمبر 6 واستغلوا البناء بلډینګونه په بر اسمان طرف رواني بلډینګونه چرته رواني شکاگو کې سره بلډینګ سیرز بلډینګ او بل د ورلد ټریډ سنټر او اوم باع الدین بالدنیا خلق به دین په دنیا خرڅي خلق به دین څه کوي یعنی معنا دا چې دنیا به ډوم باندې ترجیح دي دیو چې سوچ د خپل اولاد دې دور کې تا ته خوي وی هغه یونیورسيټي کې دې ګریډونه ډېر خلاصي څو ګریډونه ډېر خلاصي بیا ورپسې راستو وي مونږ هم کوي ځکه چې فرست پرایورټي خدا بل شي دی نمبر 8 تقطعت الارحام د رشتہ دارو په لحاظ پاتې نشي د خپلویو په خپلوی وای تاسو وای خپلوی نمبر 9 يكون الحكم ضعيفا حکومتونه به ډېر کمزور شي کنټرول بدل لري هر کې بناسي سره بار راوته شي ارګ نه بار راوته شي نمبر 10 الکذب صدقا دروغ به داسې ویل شي خلک باغی ته رښتیا وایي د پروپاګاندا دور دی د میډیا بس په میډیا کوم دروغ ویل شي خلکو په یقین دي الحرير لباسا را سلک نارینه بردی ڈریس شروع کی نمبر 12 ظهور الجور ظلم بعام شي په مختلفو میدانوں کې نمبر 14 کثرت طلاق بڑے عام شي زمونږ تاسو په دې وطن کې چې طلاق تصور کولای شئ یا سبحان الله هغه سره به چایز لري کوله هغه به داسې نه دی به داسې کنه دا زم طلاق دی زم طلاق د پښتنو په وطن کې رټول نه خبيسترین کنزل ها مسجد نه خلکو نفرت کوته څنګه براته سوار رسم موت الفجاء ناګهانی مرګونه وزیات شي څنګه مرګونه ناګهانی سډن ډیت یعنی پرابلم ولر پیدا شي ډیر وخت بنا لي بس وای هارت اٹیک وشو سیزر وشو نمبر 15 ائتمن الخائن دومره انقلاب براشي چې خیانتګر سړی ته خلک امین وای وخان الامین امانتدار ته خلک خائن وای پیمانه بدل شي سمو شي پیمانه سټنډرډ بدل شي صدق الكاذب وكذب الصادق رښتینی ته خلک دروغجن وای او دروغجن ته خلک صادق وای کثر القذف د عزت په حواله تهمتونه لګول به یو بل باندې ډیر شي کان الولد غیظا
بچے به د والدینو لپاره مصیبت شي. وفاض اللئام فیضا بدطینت خلق به ډیر زیات شي. څنګه بدطینت خلق وغا ها بدطینت خلق بد کردار خلق منګو د طینت یعنی خمیر خراب دي. وغاض الكرام غیظا عزتدار خلق به کم شي. تكون الامرة فجرا حکمرانان به فاجران شي. والوزراء كذبا وزیران به دروژن وي. وزیران به ټول څه وي؟ دروغ وي. والقضاة خونه ججان به خائنان شي. قاضیان به صحیح والعرفاء ظلمه د لوی جرګې منبران به ظالمان شي. دته عرفاء وي موږ ته سپید فوش وایي. تاسو څه وایي؟ سفید پوش کنه معزز سړی ګڼل شي. والقراء فسقا قاریان به فاسقان شي. وتظهر الصفراء وتطلب البيضاء د دراهم او د دنانیرو اهمیت بزیات شي. د ګولډ سیلور خلق به تلل شي پس کی په ګولډ او سیلور کې. ګولډ او سیلور معنا سټیټس سره بینک بیلنس سره کم موټر کې راځي. امریکا ودا مصیبت ډیر دی څنګه نشته. وتكثر الخطايا گناہونه به ډیر زیات شي. وتغل الامراء مالدار خلق به ټول فراډیان شي. فراډونه وکړي ټول غټه کمپنی کې فراډونه کوي. وحلیت المصاحف د قران کریم نقش و نگار به زور شي. سبو شي د قران کریم نقش و نگار به زور شي. د سرو په خط لیکم، د سلور په خط باندې لیکم، د مروارید په خط لیکم. وصورت المساجد د مساجد نقش و نگار بڑے زیاد شي. وطولت المنابر منبرونه به ډېر زمزم شي. سورۃ دین منبر. وخربت القلوب زړه به فاسد شي. وشربت الخمور شرابونه بس کله شي. وعطلت الحدود د خدای قوانین به معطل شي. وولدت الامه ربتها لور به د مور مالک وګرځي. یعنی په لور باندې حکمرانی څوک کوي؟ مور. مور باندې حکمرانی څوک کوي؟ لور. یعنی نافرمانی به. وترى الحفاة العراة صاروا ملوكا خپیبل سرتور سری خلق خپیبل تاس خپیبل وای لوس خپی لوس خپی یعنی نا آل خلق دا به حکمرانان شي. لوس خپی معنا نا اهل خلق پایلوچان به حکمرانان شي. صحیح یا بشتیان به حکمرانان شي. فمونږ ته خو څوک حکمرانان دي په پښتنو څوک حکمرانان پایل بشتیان کنه څه فلخانه څوک دی وا ته دې به وایې صحیح شو د بچا سقا حکومت. وشاركت المرأة زوجها في التجارة خذب فارننگ کی سړی سره ایکول شي. اداب به فسادي ځکه چې څو پر صرف سره ارننگ نو خدا کنټرول وي چې خدا هم ارننگ شي
بس خبر خراب شي دا نظام د کور چې نه دې سره خراب شوی دی صحیح شو ګور هغه وخت مخکې به ماشومان ته وي خرشي شور مکوي پلار غریب موستل راغی ټول ذکر وکړ فلان صحیح په خپل هم خاموشه ګرځیدا ډوډۍ بل دی ګرم باندې واچوم یو پیاله چای په سر در زور وکم اوس هغه هم کار لږه وي تر په سر زور وکړه که څنګه اجر نه نو وخت نظام خراب شي خراب نشه وتشبه الرجال بالنساء نارینه به تشغام مشابه کوي خود سره یو والای نه نور کا ورپسې صحیح شو سان فرانسیسکو ترال دشي وتتشبه النساء بالرجال خذ بدان د سړو سره مشابه کوي سړي د خود سره او خذ سړو سره ځکه ټول خلک په خپل فیلډ کې خوشاله نه دي که خوشاله دي چینج غواړي واتخذ المغنم دولا غنیمت با یعنی غنیمت معنی بیت المال دا به د پلار دی که جاګیرو غړي لکه وړاندې حدیث کې تیر شو بیت المال به د پلار دی که جایداد وګڼل شي حکمران بیدار شي خوري لکه د پلار نه جوړ نه پاتې شي امانت به غنیمت وګڼل شي دا چې به خوري لکه جهاد چې کړه د میدان کې ورته ملاو شي زکات به تاوان وګڼل شي کان زعیم القوم ارذلهم دا قوم رئیس با دا غیر رذیل سړی دی دا لکه بل حدیث وعق الرجل ابا لار نه بسړی نه فرمان شي وجفا امه مور سره بزیاته کوي وادبر صدیقا دوست سره بم بے وفائی شروع کی واطاع زوجته د خزب غلام شي وعلت الاصوات في المساجد ومساجد کې بشورونه زیات شي څه شي شور شغب واتخذ القينات والمعازف آلات د موسیقی او رقص و سرود بزیاد شي وشربت الخمور في الطرق شرابونه پر روډوس کلی شي شرابونه پر روډوس کلی شي واتخذ الظلم فخرا ظلم باندې خلک فخر کوي وبيع الحكم جسټس او انصاف په پیسو باندې خرڅول شي وکثر الشرط قمار بزیات شي څه شي قمار بازی واتخذ القرآن مزامير قرآن به داسې ویل شي لکه موسیقي وجلود السباع لباسا د درندو سرمنه دسه د درندو سکین د دې لباس به عام شي شرعاً د جائز صحیح شو خلک به افتخار غني دستا دا واسکټ دسه جوړ دي دا فلانی شي سکین دي دا د زمری سکین دي ولغن آخر هذه الامه اولها اور دغه امت دغه زمانه خلق با زما صحابه باندې تابعین باندې ائمه باندې بدل دی وای اولین خلق اولین څوک دي صحابه دي تابعین دي امامان دي نو لکه وړاندې حدیث حضور فرمایي چې فرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء د اور سلی بالوزي وزلزله زلزله برازي وخسفا زمکه بکینی وقذفا کانی بوري تیگی ومسخن خلیه بورانی کی نو دا صرف دی یو دا پارا چه وسعا فی خرابها چه مساجد میں
فزیکلی خو آباد وي خو سپریچولی به قرآن وي. اولئک ما کان لهم دا کسان حق دوی پارا نشته یدخلوها چې دای داخل شه دیتا الا خائفین مگر پیر باندې لهم فی الدنیا خزي د دوی د پاره دنیا کې رسوایی دا ولهم فی الاخرته عذاب عظیم ار دای د پاره آخرت کې لوی عذاب دی. وللله المشرق خاص الله د پاره د مشرق والمغرب او مغرب یعنی ټول جوانب د الله دی. فاینما تولوا کم جانب ته تاسو مخ ګرځوي فثم وجه الله دغه جانب ته الله مخ دی. ان الله واسع علیم تاکي سره الله تعالی واسع دی قدرت په اعتبار عالم دی حاطه په اعتبار علم محیط دی. وقالوا دوی اتخذ الله ولدا چې الله تعالی ځان لپاره بچی نیولې زوی سبحان پاکی دا اللہ تعالی بل له ما فی السماوات بلکہ دغه اللہ ملکیت کی دی آغا شئینا چه اسمانون کی دی وما فی الارض چزما کی دی کل له قانتون دا ټول دا اللہ تعالی قانتون مطیعان دی تابدار دی. دا قنوت مانا اطاعت فرمان برداری. بدیع السماوات پیدا کول کې دی الله تعالی د اسمانونو بغیر د ماده نه سماده وسره نه اسمان څنګه پیدا کړ اسماده وسره نه والارض ادزمکه ماده وسره نه مونږ کو جوړ وړي کې شی جوړو نوم دا غیر پر سمیټیلز پکاري الله ګورلو اسمان او زمکه پیدا کړ میټیل ورسره نو الله تعالی دا غي جواب کړ چې وا اذا قضا امرا اکل چې الله تعالی فیصلو کړ یو کار فإنما نو خبر ادا یقول هغه کار ته او کل موجود شا فیکون لا موجود شي. وقال الذين وَيَعَاكَسَانْ لَا يَعْلَمُونَ چَكُوِيجِنَا لَوْ لَا يُكَلِّمُنَ اللَّهُ چې دا محمد مونږ ته خبره کوي صلی الله علیه وسلم چې الله پیغمبر خدای مونږ ته ډایرکټ ټلیفون نه کوي چې مونږ ته وایي دا ځلا پیغمبر دی اگر اثر نه خپل خبر نه کوي الله تعالی دې کوي نه دې ځان د سجو کړی د دمرلو خلک ته چې خدای ور سره خبره کوي. لو لا يكلمنا الله ول خبرنا کوي مون سره الله تعالی او تعالی آیا یا ول ناراضی مون تا آیت یو معجزہ چې مون داغه طلب کو کذالک قال الذين هم دغه خبره کړوا کسان مل قبلهم چې مخکره دو مثل قولهم پشان د وینا د دوی تشابهات قلوب د دې زونه سیمیلر دي د دې نه سوچ یو شان دي سوچ فکر یو شان دي. قد بینا الآیات تاکہ سرمونگا بیان کردی آیاتنا قد بینا الآیات لقوم عرقون پارا یوقنون چغی یقین ساتی انا خبر دادا ارسلناک منگا لے گلے تالا او پیغمبرا بالحق رشتیاو سرا دا قرآن رشتیاو بشیرن بشارت ورکون کے منن کو تا ونذیرن يرون کے نہ منن کو دا پارا ولا تسالو دا اس پیغمبر ته الله تسلی ورکړي چې څوک نه مني او جهنم ته ځي ستانه دا غي عزت پوښتنه کوي چې دی ولې جهنم ته راغلی ستا ډیوټي مو صرف دا چې میسج کنوي کا ولا تسالو عن اصحاب الجحیم د تانا بتپوس نشکول د جهنم د خلق متعلق ولن ترضى عنك اليهود هرگز بخوش نشید تانا یهودیان او نصارا حتا تتبع ملتهم مگر علا چې تفالو چې دوی دین قل ورته وایا انه دلای چې تاکي سره هدایت د الله والهدى دغه هدایت دی ولا ان اتبعت اعواهم اکثر تافالو کل خواہشات دی بعد اللذی فصداغے جاک من العلم چراغ لیتا تا علم مالک من اللہ نشترتا سرا نشترتا دپارا من اللہ پا مقابلہ دا اللہ کے من ولی سو پروٹیکٹ ولا نصیر ان ہیلپ الذین اکسانا تیناو ملکتابا چو ورکرد مدوی تا کتاب یتلونو او لولی دوی دا کتاب حق تلاوتی پا صحیح تلاوت سرا یعنی زان پہ پوئی اولائک دا آل کتاب یؤمنون ایمان راڑے بے پا محمد بان
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मन यकफुर बिही अचाचे इनकार को द मुहम्मद रसूलुल्लाह ना फौलाइका हुमुल खासिरून दा कसान खास दुई लूजर दी या बनी इसराइल ओ औलाद इसराइल दे याकूब अलैहि सलाम उस्कुरो याद के नेमत समागा अनअमतु अलैकुम कि मा इनआम करे तासु बाले व अन्नी फज़लतुकुम अमा फजीलत दर करे तासु लाल आलमीन व मखलूकात बाने वत्तकू यौमन او اویره گئی دا آغا رضنا لا تجزی چن بشی دفکول نفس یو کس عن نفس دبل کسنا شیئن لگئی صدا عذاب ولا يقبل منها غدل ان بشی قبلول داغنا غدل مالی فدیہ ولا تنفعها شفاعت افائدہ بنشی رسول تصفارش شفاعت اپروچ ولا هم ینصرون ان بدوی سر امداد کوشی اس سبانہ مسئلہ ذلك مشكلة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا الحمد لله القرآن العظيم. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وسنة تلاوته وأنا الليل وأنا النهار فالله خير حافظ. سبحان الله.